الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى خيست نمونا ددي بيان روانو او پدی مبارک سلسلے کے منگا دا اللہ سبحانہ وتعالی اتیا نمون ذکر کریو. پاخرنی بیان کے منگا دری نمون دا اللہ ذکر کریو. یو الرفیق، دویم الحیی، او دریم الدیان. دا دری نمونه دا اللہ ذکر شیو. دا غین بعد دا اللہ سبحانه وتعالی یو نم دے المحسن. دا اللہ یو نم دے المحسن، دا اسم فاعل لے. پاسل کی حسن خو جمال تاوی، خائص تاوی، او هر آغا شی چی خیستی دا قبیح پا مقابلہ کی رازی، دا بدرنگ پا مقابلہ کی حسن رازی. نو دا دی اطلاق پا دیرو معنو باندی کیگی دا لغت پا اعتبار سر. نو یو معنی پا دی کی پرتا دا الجمال، خائص، دا خائص معنی پا کی پرتا دا. جو معنی پا کی پرتا دا یو کار پا مضبوط طریقے سر کول، یو کار پا مضبوط طریقے سر کول. اتقان و توی پربی کی احکام و اتقان. عرب وی حسن الشیء، یعنی پلانی دا شیء دیر مزیدار کو، دیر مضبوط کاریو کو. دغشان دریو معنی پا دی کی دن دا پرته دا احسان کول، پچا باندی احسان کول، دا بدو پا مقابلہ کی رازی. نو دا معنی پا کم دن پرته دا. دری مشہوری معنی دی، کمی کمی: الجمال، خائص، اتقان یو کار پا خیسته طریقے سر کول، احسان کول. دا دریوانا معنی پا دینم کی دن پرتی دی المحسن. اللہ سبحانہ وتعالی دے المحسن، خیست ذات تے، او دا اللہ دا پارا مکمل خائص تے. پا ذات کی ہم اللہ خیست دے، پا صفاتو کم اللہ خیست دے. ہر سکی اللہ سبحانہ وتعالی خیست دے، پا کارونو کی خیست دے. احسان داغا پا کارونو کی دے، داغا پا ویناگانو کی، داغا پا شریعت کی، داغا پا فیصلو کی. نو احسان دا اللہ یو دیسی صفت دے، دیسی وصف دے چی دا لازم دے. وجدا دا چی ہر طرف تا چی گوری نو اللہ احسان با تخکاری، ہر طرف تا چی گوری، زکر چی محسن دی. ہر موجود چی پا دی دنیا کی دے، ہر مخلوق چی پا دی دنیا کی دے، نو دا اللہ سبحانہ وتعالی پا غبان سے دے احسان دے. اللہ سبحانہ وتعالی احسان دے پا ہر موجود باندی گورے، او پا ہر مخلوق باندی دا اللہ احسان دے. دا مخلوق پیدا کول، بیا دے مخلوق تا آغا اسباب اسانول چی پا غی سر آغا جون تیر کی. دا محسن ذات کار دے. اللہ سبحانہ وتعالی المحسن، چی دا غن زیاد سوک خیسته نشتی، دا غن خیسته نشتی پا صورت کے، نو دا غد پارا اعلا حسن و اعلا جمال دے. ذکر دا خپل مخ پا بارک اللہ سوئی کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. ہر سچی دی اگر با فنا کیگی او پاتی کیگی با مخ دا اللہ ذو الجلال
اوچت شان والا مخ دی د الله، عزت والا دی. نو کرم کله په معنی د البهاسر راځي، ښایسته مخ والا دی الله، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. یو خبره په اوله کې ما ذکر نه کړه چې د الله په دې نوم باندې دلیل څه دی. نو په صحیح الجامع کې یو روایت دی، ښه صحیح سند والا دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله محسن یحب الاحسان، الله محسن دی و احسان یې خوښ دی. نو الله سبحانه وتعالی محسن دی. موږ یو کار چې کوي په ښایسته طریقې سره کول، دې کې دنه دا معنی پرته ده. نو الله سبحانه وتعالی چې څه شی پیدا کړی دی نو ډېر په ښایسته طریقې سره پیدا کړی دی. سورة السجده کې الله وایي که نه الذي احسن كل شيء خلقا، الله هغه ذات دی چې ښایسته پیدایشي کړی د هر شي. سورة غافر کې الله وایي وصورکم فاحسن صورکم، او تاسو له شکل درکړی نو ښایسته شکلونه یې درکړي ځکه چې محسن دی که. سورة التین کې الله څه وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الله وایي یقینا د انسان ما پیدا کړی په ښایسته جوړښت کې ځکه چې محسن دی. المحسن بېشمار احسانونه دي د الله، بېشمار احسانونه د انسان چې پیدا کړی دی. یوازې زموږ د پیدایش ته وګوره نو ښایسته ښایسته شکل ورکول. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، الله چې را دوه سترګې موږ له راکړي دي، دی جبې ته وګوره، دی شونډو ته وګوره، دی غوږونو ته وګوره. دا دغه محسن ذات احسان دی که. وهدیناه النجدین، بیا د الله دې احسان ته وګوره چې دوه لارې ښه واضحه وښوي. سورة الانسان کې الله وایي سورة الدهر کې انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، الله وی ما دی انسان ته لاره ښولې ده، یا دی شکر گزار به جوړ شي یا به نه شکر جوړ شي، خو الله دواړه لارې واضحه کړي. دا د الله احسان دی. د جنت لارې م واضحه کړي ده او د جهنم لارې م واضحه کړي ده، او څه لارې پکې داسې پټه نه ده پرېښودې چې سړی پرې نه پوهېږي. نو د الله سبحانه وتعالی احسان دی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان باندې یو داسې زمانه م راغلې ده چې چا یادوم نه، خو الله ورسره احسان وکړو چې د نش نه شته کړو. دا دغه محسن ذات احسان دی. الله محسن دی، هر څه یې ښایسته دي. نو کوم شریعت یې چې رالیږلی دی هغه هم ډېر ښایسته شریعت دی، ډېر ښایسته شریعت دی. احکام یې ډېر ښایسته دي. خیر په دې شریعت کې پروت دی د هر چا دپاره. دومره ښایسته شریعت یې رالیږلی دی چې د هرې زمانې او د هر ځي سره مناسب دی. د الله په شریعت کې داسې نشتي، د الله په احکاماتو کې داسې نشتي چې بعض احکامات جی د بعض وخت پورې مناسب دي او بعض وختونو سره نامناسب دي او بعضو خلکو سره مناسب دي او بعضو سره نامناسب دي. نه نه، د الله شریعت، د الله احکامات دومره ښایسته دي چې د هر ځي او د هر چا سره څه دي مناسب دي. الله سبحانه وتعالی محسن دی په خپلو کارونو کې. نو د الله په کار کې پالتو کارونه نشتی. د الله په اوامرو کې داسې اوامر نشتی چې هغه دی پالتو وي، بلکې د الله هر کار هغه د حکمت نه ډک دی. د الله په هر کار کې مصلحت دی، د الله په هر کار کې رحمت دی، د الله په هر کار کې عدل دی، د الله په هر کار کې فضل دی. محسن دی کنه. الله سبحانه وتعالی محسن دی. بیا په دې امت باندې خاص احسان سوی الله
كنتم خير أمة أخرجت للناس تاسو په امتونو کې غوره امت یې الله وي نو دا خو بیا په دې امت باندې الله خاص احسان الله اکبر الله محسن دی نو ښایسته خبرې را نازلې کړي دي څه وایي الله په سورة الزمر کې الله نزل احسن الحديث الله نازل کړی دی ښایسته قرآن ښایسته خبرې احسن الحديث ځکه چې محسن دی که نه هر کار یې ښایسته دی نو دې خبرو کې څومره خوند پروت دی د الله څومره خوند د الله په خبرو کې پروت دی د الله سبحانه وتعالی دې احسان ته وګوره چې پیغمبران یې رالیږلي دي او کتابونه یې راکوز کړي دي رسلا مبشرین و منذرین الله ما پیغمبران درلیږلي دي زیری ورکوونکي او یره ورکوونکي دا دغه محسن ذات احسان دی زموږ سره که الله پیغمبران نه وی رالیږلي او که الله کتابونه نه وی رالیږلي نو موږ به هدایت ته کوم ځای نه موندلی موږ ته به د هدایت ته لار چا واضحه کړی الله موږ ته د هدایت لار واضحه کړې ده خو په واسطه د هغه وحي چې کوم یې رالیږلي ده بیا صرف هغه وحي نه ده رالیږلي بلکې د هغه وحي د وضاحت دپاره وخت په وخت پیغمبران راغلي دي بیا د پیغمبرانو وارثان یې پیدا کړي دي په هر امت کې چې هغه څوک دي علما دي دا د الله احسان دی که نه او بیا سبحان الله په هره ژبه کې که دا علما نه وي او داسې وی چې بی قرآن او حدیث راله ځان پې پوه کوه څوک به پوه شي او بیا چې صرف د علما په یو ژبه کې وي په یو قوم کې الله پیدا کړی وی بس بیا به څومره مشکل وی موږ ته خو د الله دې احسان ته وګوره چې بیانونکي د دین په هر قوم کې پیدا کړي دي او په هر ژبه کې پیدا کړي دي نو حق پرست علما بحمد الله په هر قوم کې شتي په هر ژبه کې شتي په هر ملک کې شتي دا د الله احسان دی که د الله کم احسان به زه تاته بیانومه دغه محسن ذات زه درته دا خبره علی بصیرت کوم چې سړی کینی په دې موضوع باندې چې راشه اوږد بحث پې کوو یو اوږد بحث پې کوو نو نه ختمېدونکې موضوع ده ځکه چې دغه محسن ذات احسانات او د هغه د طرف نه چې کوم خیر ورکړی شوی دی دې بندګانو ته نو هغه به کم یادې او ځکه علما وایي خيره لا يزال إلى عبده نازل وی د الله سبحانه وتعالی خیر او احسانات همیشه بندگانو ته راکوزیږي او د بندگانو د طرف نه نافرمانیانې خیږي همیشه موږ د الله په احساناتو کې ډوب یو او زموږ د طرف نه څه روان دي بر نافرمانیانې روانې دي زموږ د طرف نه کوتاهیانې روانې دي زموږ د طرف نه غفلتونه روان دي زموږ د طرف نه ګناهونه روان دي او د الله د طرف نه احسانات راکوزیږي د الله د طرف نه انعامات راکوزیږي دې احسان ته وګوره کنه چې انسان هر څه وکړي هر قسمه ګناه وکړي او بیا راواپس شي هغه رب ته نو دروازه پسې نه بندوي د الله احسان دی کنه اوس ګوره دې مخلوق ته که موږ څوک معاف کړو یو پیر به یې معاف کړو که نه غلطي ته وشوه یو پیر بعض خلک به یې معاف کړي یو پیر به یې معاف کړي دویم پیر به یې معاف کړي ته مړه کېږي ورکېږي په مخه تا نه غلطیه نه کېږي نه کمپنۍ کې چې الله ولا معمولی سی مشرتیه ورکی یا ټیکداری یا لږ مالداری او نوکران ورسره نو معمولی غلطي دی نوکرانو معاف کوي
تا وی زما تباہی وکړه تباہی تباہی بسی کی دی چې 100 ریاله نقصان پکې شي 100 ریاله ته وی زما دوی بیړه غرقه کړه سبا نه بیا باندې راځي بس لکه ما پی که نه خو د خالق معاملې ته وګوره دغه محسن چې ما ورته څومره غلطیانې وکړو څومره غلطیانې او هر ټیم چې موږ توبه وباسو هغه رب راپسې دروازه نه رابندي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله هر وخت د بندگانو توبه قبلوي او ګناهونه معاف کوي دا د الله احسان دی اے د الله کوم احسان به تا ته دوم واوره من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها چا چې د قیامت پر ورځ یو نیکي راوړه الله یې په بدل کې 10 ورکو دا احسان دی یو نیکي کوه او په بدل کې 10 ملاویږي ومن جاء بالسیئه او چا چې بدي راوړه فلا یجزا الا مثلها د یوې په مقابله کې هم د یو بدي ده بدي دله نه ډېروي بدي نه ډېروي او نیکیانې د یوې په بدله کې دله 10 درکوي الله محسن دی ښایسته دی په هر څه کې نو نومونه هم ښایسته دي الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى د الله دپاره کوم نومونه دي ښایسته نومونه دي هر څه کې الله ښایسته دی سبحانه وتعالی زار شم د هغه د ښایسته نومونو څومره خوندوره موضوع ده موږ پکې لګیا یو د انسان د زړه د ځان سره ویسي دا موضوع والله قسم پې درته خورم چې په دې موضوع کې سړی نه ستړی کېږي د الله په باره کې چې سړی لګي سړی چې په مخه مې د الله په باره کې خبرې اورېدې د الله صفات مې اورېدې د الله ثنا مې ویلې د الله حمد مې بیانولی د الله نومونه مې بیانولی دومره خوندوره موضوع بیا الله محسن دی احسانات بیا په خپلو بندګانو باندې خو بیا خاص دي کم خاص بندگان چې دي که نه لکه په دنیا کې الله په خاصو بندگانو باندې احسان څه دی هغوی له د ایمان توفیق هغوی له د یقین توفیق هغوی مضبوط ساتل په دې نیغه لار باندې دا د دغه محسن ذات کار دی د هغوی سره خاص ملګرتیا سوی الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ملګری د تقوادارو دی او الله ملګری د احسان کوونکو دی نو دا د الله لوی احسان دی که نه چې ملګری د چا دی ملګری د تقوادارو دی خاص ملګری دی بیا د الله بل احسان ته وګوره نیکانو بندگانو له الله حلال رزق ورکوي نیک بچي وله ورکوي ښایسته ژوند وله ورکوي امن و امان والا من عمل صالحا من ذکر او انثى چا چې نیک عمل وکړو که سړی دی او که نارینه که ښځه ده که نارینه دی او که زنانه واوره وهو مؤمن د سړی مؤمن دی عقیده د توحید ده هغه محسن ذات څه وایي فلنحيينه حياة طيبة الله وی موږ به له ښایسته ژوند ورکو دا احسان دی د الله د خپلو خاصو بندګانو سره ښایسته ژوند څه معنی ده حلال رزق به له ورکم ښایسته ژوند څه معنی ده نیکه ښځه به له ورکم ښایسته ژوند څه معنی ده الله وی نیک اولاد به له ورکم ښایسته ژوند څه معنی ده الله وی امن و امان به له ورکم ښایسته ژوند څه معنی ده الله وی د زړه سکون به له ورکم دا ښایسته ژوند دی ښایسته ژوند ګورې دې ته نه وایي چې سړي سره پیسې ډېرې ورې د دې دنیا والو دا مقصد دی چې ښایسته ژوند صرف څه ته وایي
چې بچا سره پیسې ډېرې د ښایسته ژوند دی. نه ښایسته ژوند په اصل کې دا دی چې زړه ته دي سکون یې اطمینان یې زړه ته دي. یو سړی غریبي فقیري محتاجي کمزوری بیماری او بیا هم زړه ته سکون او راحت وي. یو سړی کروڑپتی لکپتی او ده ته سکون نه حاصلېږي، د ده زړه ته اطمینان نه رسي، نو څه به کوې په هغې باندې؟ د دې نوم فایده الله دی المحسن. نو کله چې تا ته پته ولګېده چې الله محسن دی، احسان کوونکی دی، نو ته هم په ځان کې صفت ته احسان پیدا کې. صفت ته څه احسان. موږ دا خبره ذکر کړو چې احسان په دوه قسمه دی، احسان د الله سره او احسان د بندگانو سره، مخلوق سره. د الله سره احسان څه دی؟ عبادت په ښایسته طریقې سره کول. د یو معنی ده، یو طریقه ده چې تا ته پته ولګي چې دغه محسن رب بنده، دغه محسن ذات بنده، نو بیا به ته بندگی په ښایسته طریقې سره کوې د هغه. بل احسان دې ته وایي که نه، حدیث کې راځي، په صحیح مسلم کې حدیث دی، ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دا هم دقه معنی ده، په ښایسته طریقې سره د الله بندګي کول. دومره په ښایسته طریقې سره د الله بندګي کول لکه ته چې الله وینې. دا ډېره اوچته مرتبه ده، ډېره اوچته. چې یو سړی اوس په مانځه ولاړ دی که نه، داسې ولاړ دی لکه دی چې الله ته ګوري. د ده مونځ به څنګه وي بیا؟ تاسو سوچ وکړئ، څومره ښایسته مونځ به. او که دغه کې نه یې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بیا دې مرتبې ته شه، د الله عبادت کوه په دې سوچ سره چې الله ته ویني. نو چې ستا زړه کې دی چې الله ما ویني، نو ته به څنګه بندګي کوې بیا د الله؟ دې ته ښایسته بندګي وایي. او دویم احسان، احسان د مخلوق سره. احسان د مخلوق سره څه معنی ده؟ مختصر ده، هغوی ته خیر رسول، مخلوق ته خیر رسول، که په ژبه که په کاري که په هر څه کې. او د ټولو نه لوی حقدار خلک د احسان هغه ستا مور پلار دي. ووصینا الانسان بوالدیه احسانا. الله وی موږ وصیت کړی دی انسان ته چې د مور پلار سره به ښه کوي. نو مخلوق سره احسان، او بیا هغه خلک مخکې کول چې کوم الله را مخکې کړي دي. احسان د مور پلار سره کول چې هر قسمه خیر ستا د طرف نه هغوی ته ورسي. احسان د خپلو بچو سره، احسان د ښځې سره، احسان د ملګرو سره، احسان د دیندارو خلکو سره، احسان د علماو سره، احسان د فقیرانو سره، احسان د یتیمانانو سره، احسان د کونډو سره، او بیا دې سزا. الله وی کنه انا لا نضيع اجر من احسن عملا ان الله لا يضيع اجر المحسنين. الله دې بندگانو عمل ګورې نه ضایع کوي څوک چې احسان کوي. احسان په عبادت کې او احسان د مخلوق سره. حدیث کې راځي، شیخ البانی راوړی په سلسله صحیحه کې، حیثما کنتم فاحسنوا عبادة الله. هر ځای کې چې د الله ښه بندګي کوئ، وابشروا بالجنه، او زیری د جنت تله درکومه. چې کله چا بندګي کوله د الله په ښایسته طریقې سره او احسان د الله د بندګانو سره کوو، د ده لپاره زیری دی د جنت. او الله دې خلکو سره محبت کوي. ګورې ان الله يحب المحسنین. او بله چې احسان دې وکړو، الله به په بدله کې هم تا سره احسان کوي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله وی بدله د احسان نه ده مګر احسان کول دي. چې کله ته د الله د بندګانو سره ښه وکړې، الله به تا سره هم ښه کوي. کما تدین تدان، څنګه چې کوې داسې به درسره کېږي.
یو حدیث می ذهن تراغه په صحیح الجامع کشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګوره اذا قتلتم فاحسنوا قتلتكم یا فاحسنوا القتله چې کافر وجنم په صحیح طریقې سره به وجني او چې ساروی علاله و اذا ذبحتم او چې ساروی علاله نو په خسته طریقې سره ویل احسان وکي ساروی به تنګې نه داغه په مخ کې به بل نه ودرې چاړه به ورته تیره کې زه به چې دا د ساروي په حق کې او د دین دشمن چې وجنم په ښه طریقې سره د دین دشمن دی حالانکې د وجلو حقدار دی یو سړی او بیا ساروی نو د دې مسلمانانو سره به څنګه احسان کې ورسېدی په دې باندې کې نه دې مسلې ته زموږ ډېر زیات ضرورت دی د احسان دې مسلې ته نو د الله یو نوم شو څه شی المحسن پوه به شوي که نه یعنې دومره اوږدې خبرې مه وکړې تاسو اوس نه یې پوه بس پورې پوه شوي که د الله بل نوم دی الستیر الستیر ډېر خوږ نوم دی د الله حدیث کی رضی امام نسائی راوڑے دے امام ابو داود ام راوڑے ان اللہ حییٌ حیی سمانا تیری شوی درس کے میں بیان کرو اللہ حیاناک تے ستیر دے اللہ پردہ چون کے دے یحب الحیاء والستر دا اللہ حیاء او پردہ چول دیر خوختی فاذا اغتسل احدكم فليستتر نو پتاسو کی چې سړی غسل کوي نو ځان دی په پرده کې کوي الستیر على وزن فعیل له دا صیغه د مبالغې ده په معنی د فاعل سره راځي ای کثیر الستر ډیر پرده چونکی دا معنی دی ډیر پرده چونکی الستیر مبالغه ده پکې دا فائدې ده کوي د الله په نومونو کې دا نشتی الستار الساتر حالانکه د معنی په اعتبار سره صحیح دي ساتر څه معنی ده پرده اچونکی ستار معنی پرده اچونکی خو موږ به د الله دپاره هغه نوم وایو چې کوم د الله دپاره قرآن او حدیث کې صحیح حدیثونو کې نو په صحیح حدیث کې ستیر دی بعض خلک یې دي که نه عبدالستار اورېدلی هم دی که نه دی نو پکار دا چې دا عبدالستیري څه شی عبدالستیر په صحیح سند سره الستار نه دی ثابت او نه الساتر د عرب اکثر وایي د عربو ډېر ښه عادتونه د الله د نومونه د دوی په خوله باندې زمونږ هغه په سخته کې ګړې وړې شروع کړي کنځلې به شروع کړي او یا چې اواز کوي نو هلې مورې هلې ابۍ او دا به کوي د عربو کې دا ډېر ښکلی عادت دی چې الله نوم اخلي اکثر دې ستا سره څه خبره کوي یا مسله ګرانه شي تا ته په پیغمبر درود ووایه نو په پیغمبر باندې درود یا به تا ته الله رایت کړه کله به تا ته بسم الله ووایه خو چې کله غوسې تا ته ووایي اعوذ بالله ووایه ته داسې ښکلي عادات دي په دوی کې زمونږ هغه چې غوسه شي د خولې نه پشم رواني او چې کمی کنځلې په ډکشنرۍ کې نشتي هغه به راته وکړي او که دې ورته دغه ټیم کې نصیحت وکړو نو کېدای شي تا ته هم ګړې وړې ووایي بیا موږ خبرې شروع کړو په عربو پسې عربو کې ډېر ښکلي عادات دي الله به ډېر ښکلي عادات اچولي دي یو دا به ډېر ښکلی عادت دی چې د الله نوم یې په خوله باندې روان به یې که تاسو به لیدلي نشهیز به یې نشهیز بلکل په ځان پوهېږي هم نه خو دی به هم د الله نوم اخلي او چاته ټرای وکړي دغه نشهیز ودروه وایه کیف حالک څنګه یې هلته ته هم وایي الحمدلله زمونږ که روغ رمټ غټ پټ به یې داسې څنګه یې لږه بس سا کته بره کېږي بس روان سا کته بره کېږي غریب نیم کیلی اغستی دی بس سا یې کته بره کېږي
درې ټیمه رزق روان دی ښه دب کې ښه هر څه د غصه د غریب کته برکي هله د دوی لیوني ته ووایه د دوی لیوني ته چې ته ټرای وکړه لیوني د لاره کې ملو شي عربی وایي دلته یو کس ته تعویزونه لیکي را چې بودیزم ته ګورې چې سره ته وایي لیونی زمړه ورک شي تعویزونه په شریعت کې دي چې تزیږي او زمونږ هغه به سره د دومره ګټ پټکي په ممبر ناسي او تعویزونه به جوړوي په ممبر باندې به ناسي او کمې قیسې چې به کوي کله وي په هوا سړی البتو کله وي دغه ده پلاني ځای کې مړی را ژوندی شو روح یې راله او پلاني ځای کې روح راله او دا پیریان چې پیدا شي دوی دا چل کوي دوی دغه چل کوي نو د عقیدې په مسله کې به کمزوري ویني او د دوی دا لیوني چې کم دي او د دوی دا نشهیز ابه ویني چې هغه به د خولې نه به د الله نوم راوځي ما خبره دا کول اکثر د عرب چې دي مصیبت راشي یا ساتر یا ساتر یا بعضو یا ستار نو دا ساتر او ستار د الله په نومونو کې نشتی هم معنی صحیح ده ګوره لکه ساتر څه معنی خو پرده اچونکی ده ستار پرده اچونکی خو موږ داسې نشو ویلی چې دا د الله نوم دی ځکه چې موږ په دې کې ډېر احتیاط کوو د الله دپاره به هغه نوم ثابتو چې هغه قرآن کې او یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثونو کې بیان کړی نو واضح ده الله دې الستیر پرده اچونکی ډېر پرده اچونکی دی په خپلو بندګانو باندې ډېر پرده اچونکی دی عیبونه پټونکی ګناهونه پټونکی او داسې پرده اچونکی ذات دی که نه داسې پرده اچونکی چې ګناه به دله پټه ساتي 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 ته به یې ورځ لا سوچت کې یا الله توبه وباسم یا الله توبه مې ده د اوسه پورې پټه وه اوس یې راته بلکل معاف کړه لاړه ختمه شو څوک خبرو م نه شو چې ته 25 کاله په دې ګناه کې اخته یې دا د هغه ستیر د الله سره اشنا شان دی والله چې دا خبره سړی واوري سړی په جسم باندې ناغونه ځیږ شي زمونږ هغه ښایسته کارونه یې راښکاره کړي دي او هغه بد یې راله پټ کړي دي ښایسته ټول راښکاري دي دا سړی چې دکې پلانې صفت دی او دی غریبانو سره منډه یو دی منزل راځي او دی د ګیره ده او دی خرچې کوي او دی تقوادار دی او دی درسونه کوي او دی علم یې زده کوي او دی علم خوری او دا ټولې خبرې راښکاره کړي دي خو د شپې دا سړی څه کوي کوم ګناهونه چې کوي هغه یې پټ ساتلي دي په زړه کې څه دي څه خبرې پټې کړي دي هغه ټولې الله پټې کړي دي ټولې پټې کړي دي پردې ډېره خوښه ده اظهر الجمیل ښایسته کارونه یې راښکاره کړي دي وستر القبیح او قبیح صفات زمونږ هغه بد صفات یې زمونږ پټ کړي دي زمونږ په سینو کې چې څه دي هغه یې پټ کړي دي ګینه الله په دې قادر و چې سینو کې چې څه یې دا یې راښکاره کړی خو هغه یې څه کړي دي پټ کړي دي او پردې خوښه ده دا خوښۍ چې یو بنده په ځان باندې پرده واچوي دا ډېره خوښه ده یو حدیث ته وایم په صحیح بخاري کې ډېر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کل امتی معافا الا المجاهرین زما ټول امت به الله بخي مگر هغه چې په جهر سره د الله نه فرمانیانې کوي ښه جهر څه دی و ان من المجاهره دې ته غوږ کښېږدې مجاهره دا ده ان یعمل الرجل باللیل عملا یو سړی د شپې یو کار وکړي ثم یصبح وقد ستره الله او دا سړی بیا سحر کې او هغه ستیر ذات پې پرده اچولې د شپې د څه کړي دي الله ته پته ده او بیا ده ته پته ده
فیقول سحر چې راپاسې خلکو ته وایي یا فلان ای پلانیه عملت البارحة کذا وکذا ما خو پرون دا کار کړی وقد بات یستره ربه د شپې په الله پرده چولی وه ویصبح یکشف ستر الله عن سحر کې او د الله غ پرده د ځان نه اوچته کې الله دا سړی نه بغي ګوره څنګه ذات ته ستیر په مونږ خو یې پرده راچولې ده او مونږ ته هم دا وایي د ځان نه پرده مه اوچته وه ځان مه شرموه باز را سټارټ شي که نه الله دې بخانه کوي خو پوخا چې به ما کې مې غلاګانې کولې لکه داسې د عزت خبره تېری دی ځان شرموي سبحان الله چې یو سړی دې درجې ته راورسي چې په ګناه باندې فخر کوي الله دې بخانه کوي خو پوخا به وې دا ډمې ما هم راوستې الله دې بخانه کوي ما یو فلم نه دی پرېښودی د انډیا الله دې باندې پرده راچولې ته خلکو ته ویلې ستیر ذات پټ کړی ته خلکو ته راښکاره کې شرم نه درځي د الله نافرماني دې کړې ده اوس پې سینه ټپې سینه ټپې چې ما د الله سره دشمني کړې ده یو وخت کې سینه ټپې چې ما یو وخت کې د الله نه ده منلې او هغه د باندې پرده راچي هغه الله د باندې پرده راچي دا د ستیر ذات او ته راولګېدې ځان شرموې پرده اچوونکی ذات دی زه کله دا سوچ کوم که نه زړه به دې ژوندی شي دې خبرې سره زه کله دا سوچ کوم زه یم که د دې ګناهونو نه بین راتلی زموږ به څه حال وی که د دې ګناهونو نه بین تلی زموږ به څه حال وی تباهي وه تباه والله دوست به د دوست سره پاتې شوی نه مور پلار سره به رشته پاتې شوی نه د ښځې او د خاوند رشته به پاتې شوی که دا پردې الله اوچتې کړي که پردې الله اوچتې کړي د ښځې او د خاوند د ډېرو رشتې به ختمې شي که پردې الله اوچتې کړي د ډېرو رونو ورورولي به ختمه شي که پردې الله اوچتې کړي د ډېرو ملګرو ملګرتیا به ختمه شي که پردې الله اوچتې کړي د ډېرو ناشنا ناشنا کارونه به راښکاره شي او که پردې الله اوچتې کړي والله که ما او تا د یو بل سره سلام هم وکړو څومره مهربانه رب دی څومره مهربانه یعنی زه وایم که د الله دا یو نوم راواخلو او سوچ پکې وکړو که نه هسې که الله په تندي لیکلی چې ده د شپې دا ګناه کړې ده ما ورته ملاقات کړی دی یو بل سره که الله په تندي لیکلی چې دې سړي په زړه کې دی دي که الله په تندي لیکلی چې ده د پلاني او د پلاني حق خوړلی که الله په تندي لیکلی چې د پلاني ځای کې او پلاني ځای کې زما سره دشمني کړې ده تباهي وه والله خو هغه مهربان رب الله دې ورسره زمونږ ملاقات وکړي په داسې حال کې چې زمونږ نه راځي او الله یې د هغه دیدن موږ ته نصیب کړي هغه راباندې پرده راواچوله ګوره پردې دومره خوښه دی چې موږ له یې دا ښایسته لباس راکړی دی یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا الله وی اے د آدم بچو لباس می در لېږلی دی چې تاسو پټ کړي ستاسو عورتونه پټ شي دا لباس که نه موږ به څنګه وی تاسو ته زناور الله اکبر نو بعضو د ځان نه اوس په زوره زناور جوړ کړي دي اوس لباس په کمیدو دی او جی وی دا پرېږده وایي دا وایي دی انګریزانو ملکونو کې پاتې شوی دی صفت ولو کې چې یعنې دا ډېر مخکې تللی دی زه هم که
لغړتوب سره سړی مخکې ځي نو بیا د ټولو نه مخکې د خره دي او د ځناور د ټولو نه مخکې دي ځکه چې هغه مکمل لغړه ګرځي نو بیا خرو ډېره ترقي کړې ده سم خیال دی سپو هم ترقي کړې ده هغه لغړ ګرځي بلکل که نه که لغړ ګرځېدو ترقي وې نو بیا خو دا ځناور زموږ نه پخوا مخکې تلي دي ترقي خو دا دی چې د ولباس التقوى ذلك خير یو سړی د تقوا لباس ځان له جوړ کي او بیا دروند لباس ځان له جوړ کي دا ترقي ده ښکلی پراخ لباس مزیدار الله پې زموږ بدن پټ کړی دی الستیر دی پردې ډېره خوښه ده که الستیر دی پردې خوښه ده نو په دې زنانو باندې ګوره پردې لازم کړې ده چې ونه شرمیږي او وساتلی شي یو نیم بلیګی چېرته بهر په سفر باندې ځي نو ګاډي له به دغه راوړي هغه په ګاډي له پاسه هغه ترپال نه اچوي نو ګاډی به څه کي پټ به کړي د ښځې به مخ کارې ګرځي د ګاډي ورسره کم د ترپالونه پې اچوي او ښځه داسې ګرځي الله وایي نه دې ښځو ته ووایه چې پردې وکړي چې په حیا او په عزت کې پاتې شي ستیر دی پردی خوښه ده که نه نه غواړي چې څوک وشرمېږي نو ځکه یې په دې ښځو باندې پرده لازم کړه فایده پکې خو دقه وکنه چې عزت پاتې شي زما او ستا عزت الله اکبر زما ښځه ده او ستا ښځه ده که نه زما ښځه ده او دې خبرې ته غوږ کېده او ستا ښځه ده او الله پې پرده لازم کړې ده ولې یا الله وایي دې دپاره چې ته ونه شرمېږي دې دپاره چې ستا عزت خراب نه شي دې دپاره چې ستا د زنانه او د ښځې په دې پاکه جامه باندې داغ ونه لګي دا دی ستیر رب د دې رب په شان مهربان هم بل څوک لیدلی ما وی کنه محسن کم احسان به د الله دی نو دا پرده راچولم د الله په دغه نوم کې دننه رالو هغه محسن کې احسان کوونکی پردې ډېره خوښه ده قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ووایه مؤمنانو سړو ته چې نظرونه کوز ساتي پردې خوښه ده وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ووایه دې زنانو ته چې نظرونه کوز ساتي پردې ډېره خوښه ده الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها د بل کور ته الله وي بغیر اجازته منه نوځه الله پرده خوښه ده څومره ښکلی شریعت ته الله دې په دې شریعت باندې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري منه نوځه نه بل کور ته بغیر اجازته الله وي ځکه چې ستیر دی پرده یې خوښه ده والذین یرمون المحصنات واوره څوک چې په پاک دامنو ښځو باندې بهتانونه لګوي ثم لم یأتوا بأربعة شهداء او بیا څلور ګواهان رانوستو فجلدوهم 80 جلده اتیا دورې ووهئ ولې دا سزا الله کېښوده چې پردې اوچتې نه شي پردې خوښه ده ولې ته یو ښځه شرمې ګواه سره نشتي ولې بهتانونه لګې رب العالمین غواړي چې د معاشره په پرده کې پاتې شي زینه ولې حرام کړه خو دغې د لاسه حرام کړه اجتنبوا كثيرا من الظن الله وي بد ګمانونه په یو بل مه کوئ ولا تجسسوا او د یو بل جاسوسي مه کوئ چې پردې اوچتې نه شي څومره مهربانه رب دی الله اکبر بنده لګیا دی ګناهونه کوي بنده لګیا دی نافرمانیانې کوي حالانکه زمونږ هغه الله ته ښه ضرورت دی او هغه زمونږ نه بیزاره دی او هغه بیزاره رب په موږ پرده رااچوي سوچ وکړئ دې ته زمونږ ورته ضرورت دی او هغه زمونږ نه بیزاره دی اچھا چې ورته ضرورت دی هغه ګناهونه کوي او هغه بیزاره رب پې بیا هم پردې رااچوي
حدیث برته ویم د رب سره به دا محبت ښه ډېر شي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ان الله یدنی المؤمن، الله به د قیامت په ورځ د مؤمن رانږدې کي ځان ته، حساب کتاب به ورسره کوي. ډېره د یېرې ورځ ده، الله به په خپل حساب کتاب کې د ټول مخلوق سره، او په خپله به الله خبرې کوي، او زما او ستا نمبر به پکې هم راځي. نو الله به د مؤمن رانږدې کي ځان ته، بیا به ورته وایي اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، پلانې ګناه چې دې کړې وه، هغه پلانې ګناه چې دې کړې وه، هغه به وایي نعم ای رب، او یا الله کړې وه. حتی اذا قرره بذنوبه، دی به اقرار وکړي په خپلو ګناهونو باندې د الله په مخ کې. الله به ورته یو یو ګناه رایدي، هغه پلانې هغه پلانې، دی به او یا الله هغه پلانې او یا الله هغه پلانې او یا الله. ورأى في نفسه انه هلك، دا سړی به وایي لاړم تباه شوم، هغه ټول ګناهونه یې راپسې شمار کړو. سړی به څه وایي لاړم څه شوم، تباه شوم. واوره الستیر به ورته څه وایي، الله به ورته وایي سترتها علیک فی الدنیا، په دنیا کې د ګناهونو ما ستا پټ کړي وو که نه وو، او یا الله پټ کړي دي، وانا اغفرها لک اليوم، نن یې زه له بخمه ځه. پردې په آخرت کې مو اوچته نه کړه. مهربانه ذات دی. پردې په دنیا کې هم ساتلې وو، نو پردې په آخرت کې هم ساتلې وو. دا خبره یاده ساتئ چې الله په چا باندې په دنیا کې پرده واچوله، نو په آخرت کې پې ماچوي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې، لا یستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه، الله چې په یو بنده باندې په دنیا کې پرده راواچوي، نو په آخرت کې پې هم راچوي. نو دغه بنده دا چې د ګناهونو اقرار یې وکړو، الله ورته څه ووایي سترتها علیک فی الدنیا، په دنیا کې مې دا ګناهونه ستا پټ کړي، وانا اغفرها لک اليوم، نن یې دله بخمه. فیعطى کتاب حسناته، نو د نیکیانو کتاب او عمل نامه به ورته ورکړی شي. الله الستیر دی، پردې ډېره خوښه ده. نو ځکه هغه درې وختونه یې ښوولي دي چې د درې وختونو کې به اجازت لازم اخلی، که ماشوم هم دی او که غلام او مریم دی، خو د درې وختونو کې به اجازت اخلي. سورة النور کې د کوم دی هغه وختونه؟ د سحر منځ نه مخکې، من قبل صلاة الفجر، ماسپښین ټیم کې، ماسخوتن منځ نه بعد، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لکم. الله دا وختونه دې لپاره یې ښودي چې د الله پرده خوښه ده. د دې نوم فایده دا دی چې د الله نه به دې امیدونه پیدا شي، او د الله سره به دې محبت ډېر شي. هسې موږ صرف اوس دا نوم واورېدو، د الله سره محبت ډېر شو که نه؟ ډېر زیات. د الله سره به دې محبت ډېر شي. بل د الله نه به در پکې حیا پیدا شي، ګناه به نه کوې. ځکه چې ته ګناه له ځې، هلته به دا سوچ کوې الله په ما پردې راچوي، زه ګناهونه کوم، الله په ما پردې راچوي، زه ګناهونه کوم. نو حیا به د پکې پیدا شي. بل دا چې په ځان باندې به پردې راچوي، ځان به شرمې نه اوس چې دا نوم درته معلوم شو او د الله پرده خوښه ده، نو د ځان نه به پردې نه اوچتوئ، ګناهونه به خپل نه رایادوئ په دغه طریقې سره. ګناه چې په کومه طریقه رایادول پکار دي، هغه موږ نه کوو. رایادول په دې طریقه پکار دي چې ته د ځان سره رایاد کړې او پښیمانه پې شي او وجاړې پې، دغه موږ نه رایادوو. په زړه کې ګناهونه رایاد کړي چې یاره ما د الله څومره نافرمانیانې کړي، دا به څه کېږي. دغه شان الله پرده خوښوي، نو ته به هم د چا نه پردې نه اوچتې. په مسلمانانو به پردې راچې. من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، صحیح بخاری سے مسلم کې حدیث دی، چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله، الله به پې د قیامت په ورځ پرده واچي، د مسلمانانو نه به پردې نه اوچتوئ. ګورئ رازونه به نه راښکاره کوئ، یاره پلاني دا ښځه والعیاذ بالله ډېرې سپکې خبرې
پلانی دا خور دا لور یاره دی دلته که یو کار دی لیدلی نصیحت کې ورشه خو پردې به نه اوچتې سړی به شرمې نه او واوره دسی ناشنا حدیث دی یری په سنن ابي داود کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم د مسلمانانو په رازونو پسې به نه ګرځئ ګورئ پردې به ترې نه اوچتوئ فانه من اتبع عوراتهم څوک چې د مسلمانانو په رازونو پسې ګرځي او پردې ترې اوچتوي یتبع الله عورته الله ترې پرده اوچته کي او الله چې د چا نه پرده اوچته کي نو د کور په ګوټ کې دننه وشرموي مسلمانان به نه شرموي ګورئ د الله د بندگانو نه به پردې نه اوچتوي ګینې الله به دنه پرده اوچته کي او د ښځې او د بچو په مخ کې به دې وشرموي پرده به راچي دغه شان پردې او دام د حدیث کې راځي چې په خلکو کې بدترین انسان هغه دی چې یو ښځه د سړي سره میلاو شي او یو سړی د ښځې سره میلاو شي ښځه او خاوند دي او بیا دوی هغه رازونه د یو بل سره یې څه کړي دي هغه بیا خلکو ته بیانوي والعیاذ بالله دا ډېر سمه کرکه دې سړي وشي الله دې صفاتو نه موږ ساتي چې یو سړی د خپلې ښځې سره څه کوي بیا یې ملګرو ته بیانوي او یو ښځې سره خاوند څه کوي هغه یې نورو ښځو ته بیانوي پرده به راځي رازونه د کور رازونه د خاوند رازونه د ښځې دا به پټې ساتي دا خبرې به ټولې پټې ساتي دغه شان د دې نوم فایده خصوصا د زنانو دپاره الله پرده خوښوي نو چې زنانه د خپلې شرعي پردې خیال وساتي د ټولو نه غټه خبره د دې نوم په آخره کې همیشه به د الله نه دا دعا غواړي چې یا الله په ما پردې رواچوه او په کې یو دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي ګوره اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي یا الله په ما پردې رواچوه ما په امن کې کا دا دعا ډېره زیاته وایي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي هر ټیم دا دعا کوه و یا الله په ما پرده راواچوه لکه څرنګه چې یا الله تا راچولي ده په ما باندې او یا الله دا پردې رانه مه اوچتوه همیشه دا دعاګانې غواړئ نو د الله دا سویم نوم شو دویم نوم شو په دې درس کې او مکمل شو نوی نمونه شو د الله الله دې په موږ ټولو باندې پردې راواچي په دنیا او په آخرت کې او کمی پردې چې الله په موږ راچولي دي الله دې هغه زموږ نه نه اوچتوي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.